اشرف غني بابا ستا په نظر سره څنګه یو شخص و؟ اشرف غني بابا په اړه خو زه څه نشم ویلی ځکه دا خپله ټوله دنیا پېژني دا یو شخصیت یعنې ستا په نظر سره ډېر خلک په دې نیوکه کوي چې مقصد یې موږ ته ټول افغانان چې ولې حکومت پرېښود وایي باید جنګ یې کړی وای که ستا په نظر چې جنګ یې کړی شو که مقصد همدا چې همداسې سره کوم چې وکړی ما یې شو والا زما په نظر خو د ډېر ښه کار کړی په ده چې که چېرته جنګ یې کړی وی نو بېګناه خلک ملکي وګړي پکې وژل کېدل وینه تویېدله بیا لکه څنګه چې پخوا وروست وخت کې جنګ وشو بېګناه خلک لاړل نو ده ډېره یو ښه لاره غوره کړې وه موږ نه ښه پوهېږي او ښه لاره یې غوره کړې وه ډېر زیاته مننه ګران اول د هېوادوال ته ځان معرفي کړه زما نوم محمد الیاس دی د ننګرهار ولایت څخه یم څومره وخت کېږي جرمني کې 15 کاله کېږي په جرمني کې ژوند کوم اوس فعلا د څه شي مصروف یې د څه شي کار کوې زه فعلا په امازون کې کار کوم تقریبا 14 میاشتې وشوې په امازون کې کار کوم د نه مخکې مې بل ځای کې کار کوم ښه ډېر ښه فعلا چې دا کم معاش دلته یا کم کار کوې څومره پیسې چې ته ګټې مشکل دې حلیږي موږ ته خو باید هم کور ته پیسې واستو همدلې کار وکړو دا مشکل دلته حلیږي په دې پیسو او الحمدلله هم دلته هم پې کار روزګار روان دی هم افغانستان ته هم لیږو خوشحاله یو په بهرحال شکر وباسو خپله پر کومه لار رالې دلته زه خپله په اول راغلی یم ایران ته ایران نه ترکیه نه بلغار ورپسې سربیا بوسنیا رومانیا نو سلواکیا نو ما ډېر ملکونه خپله کتلي ډېر جیلونه مې وخوړلي دي هر یو ځای کې به بندي وم 3 میاشتې 4 میاشتې بیا به رالم خو شکر دی نو هغه سختیانې مو اوس دلې یاده ایستې دي اوس دلته خپل کار روزګار کوو پر لارې چې راتلې چې تا ته یقینا ډېره سخته وه هغه څه شي وه ما ته هغه سخته وه چې ما په بوسنیا نه ګیم ووالو نهه ورځې پایدروي مې وکړه 3 ورځې مې لږه تېره کړې وه چې ایټالي مرض کې ونیولو بېرته یې بوسنې ته واړولو او بیا ورپسې رالم زه لا نړم بیا لاړم بیا رالم بیا نهه ورځې پایدروي مې وکړه نو بیا لاره کې ګیر کړم 18 ورځې پایدروي دې کړې ده یعنې یقینا دا به ډېره سخته وه یعنې ځینې داسې یو خبر ترلاسه کړی یا دې خپل لیدلی چې په دې لاره کې ځوانانو خپل ژوند د لاسه ورکړی یا څوک هم داسې دا پېښه شوې ده ستا هو زما مخکې خپله شوې هغه د ترکیې مرض کې وه چې واورې ورېدلې نو یو افغانی و خپل ژوند یې د لاسه ورکړه مونږ خو خپله هلته څه نشو کولی یو 2 ساعته ورسره مونږ مرسته وکړه راوړه خو نور نه کېده مونږ خپله هم د چا خبره مایوسه شوي نو ځکه یخني ډېره وه ډوډۍ نه وه چې نه نو دا بیا مونږ پرېغوستل هغه هلکان چې هلته په لاره کې مړه شي د دوو لاړ شي یا دغه خو چېرې نه وړي همالته بیا په لاره کې پټي یا څنګه هغلته نور پې واورې کېږي یخې هغه بیچاره